د افغانستان شاغ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د زردشت د ژوند، زردشتي دین او د اریایي ټولنې په سوکالۍ کې د زردشت د رول په اړه معلومات درکړو. قدرمنو اوریدونکو، اریایي ټولنې د اسیا په یوه پراخه سیمه کې د ژوند شپې تیرولې. دوی خپل هیواد اریانا باله. د اریانا جغرافیایي پولې په شمال کې تر زرکول جهیل او په جنوب کې تر عرب بحیري پورې رسیدلې. په ختیځ کې د سیند او په لویدیځ کې د ننني ایران ختیځي برخې د اریانا لویدیځ او ختیځ سرحدونه و. اریایانو په یاده سیمه کې د ویدي او اوستایي تمدنونو بنسټ کېښودی چې د هغه وخت له متمدنو وګړو څخه شمیرل کېدل. د اوستایي تمدن د راپیل په 6مه صدۍ کې د زرتشت په نوم لوی مسلح اقتصادي ریفارمست او مفکر مذهبي شخص راڅرګند سو. زرتشت چې د زردشت په نوم هم اوڅار دی، مورخین یې داسې راپېژني. زردشت د نړۍ په لرغوني پلازمینه بلخ کې له میلاد 660 کاله وړاندې وزېږېدی. پلار یې پورو اسپا او مور یې دوغدو نومېده. د ماشومتوب او نوي ځوانۍ شپې همدلته تېرې کړلې. زردشت د ځوانۍ څو کاله په منځویتوب کې تېر کړل. دی په انزوا کې ژورو اصلاحي سوچونو په یوه مفکر او مصلح انسان بدل کړ او له یوازیتوب څخه ټولنې ته له راڅرګندېدا وروسته یې خپل افکار او دین خلکو ته بیان کړ. زردشت د بلخ واکمن ګوشتاسب یې زردشتي دین ته راوباله. ګوشتاسب زردشتي دین ومانه او د زردشتي دین ترویج او انتشار ته زمینه سازي وکړه. په دې اړه په فرانسه کې میشت د افغانستان نامتو څېړونکی او لیکوال ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال داسې وایي: د اوستایي دین رامنځته کوونکی زردښت د هغه ژوند د ګڼو سرچینو په روایت تر میلاد مخکې دویمې زریزې پای او لومړی زریزې پیل ګڼل شوی دی. له ده سره د هغه وخت بلخي واکمن مرستندوی او ملاتړي. که د نیمه افسانوي او نیمه تاریخي متونو په روایت کې وسنجو، د بلخي پاراداتا یا بلخي پیشدادیانو د اسپه کورنۍ پر مهال یې ظهور کړی او د رامنځته کړي دینی تمدني دورې دوام تر ساساني ټولواکمنۍ پورې یقیني دی، چې په دې حساب شاوخوا 1.5 کاله وخت نیسي او په دې حساب اوستایي مدنیت له میلاد مخکې 0 کلونو رانیولې، بیا تر ساساني او د عربو تر راتللو پورې د افغانستان د جغرافیې په یوه لویه برخه تېره شوې دوره ګڼلی شو. اریایانو په هغه وخت کې د زردشت افکار او زردشتي دین د اریایي ټولنې د مذهبي، اقتصادي او اجتماعي او سیاسي ژوند د قانون په حیث ومنل. دوی دې دین او قانون ته په درنه سترګه کتل. د خپل پیشوا افکار، ویناوي او د سلوک تګلاره یې په کتابي بڼه ثبت کړه. د اریایي ټولنې د مذهبي ژوند په ښه کولو کې زردشتي دین چې په توحید او یکتا پرستۍ باندې ولاړ و لویه برخه درلوده. اریایي ټولنې چې په قبیلوي ډول ژوند کاوه، هرې قبیلې او فرقې یې بیلابیل خدایګوټي یعنی رب النوع لرل. د خدایګوټو کثرت او په یو بل باندې د کمترۍ او برترۍ موضوع د اریایانو ترمنځ د دښمنۍ د رامنځته کېدو سبب سوې وه. زردشت دغه قبیلوي انرژي د یکتا پرستۍ په عبادت کولو سره راغونډه کړه چې پایله یې یوه منسجمه او منظمه اریایي ټولنه سوه. د زردشتي دین یوه بله ښېګڼه دا وه چې پیروانو ته د نورو مذهبونو له خاوندانو سره د ښه سلوک او مرستې توصیه کوله.
د توصیې په اریایي ټولنه کې د مختلفو افکارو او مذاهبو خاوندانو ته د تلپاتې یووالي زمینه سازي وکړه او هغه ټولې بدبینۍ یې له منځه یوړې چې له مذهبي تنوع څخه سرچینه اخیستې وه. ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال له افغانستان غږ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په زردشتي دین کې ټینګار پر دې و چې د هغې دنیا ترڅنګ دا دنیا هم په خپل زیار او زحمت ځانونو ته جنت جوړ کړي. مسأله په دې کې ده چې د زردشتي دین خصوصیتونه داسې دي چې په هغه کې دغه دنیا دوه برخې ده چې یو ته دغه د مادي دنیا په هیئت کې ګیتی ویل کېږي او د دغه دنیا ژوند په هغه کې ځانګړی اهمیت لري. په زردشتي دین کې دا دنیا د کافرانو دنیا نه ده او نه هم د مؤمنانو لپاره زندان ګڼل کېږي، بلکې انسانان هڅول کېږي چې د کرنې او مالدارۍ په وسیله همدا دنیا هم د ځانونو لپاره شنه او د هوسا ژوند وسیله وګرځي او داسې یې جوړه کړي لکه جنت. د اریایي ټولنې په اقتصادي ثبات کې زردشتي دین ډیر مهم رول درلود. په دې وخت کې اریایي ټولنې له کوچاني او کډوالۍ ژوند څخه ښاري او کلیوال ژوند ته قدم رامخته کړی وو. د دوی اقتصاد هم د نورو لرغونو ټولنو په شان پر کرنه، مالدارۍ او راکړه ورکړه ولاړ وو. زردشت د مذهبي مشرۍ ترڅنګ د یوه اقتصادي ریفارمست په حیث د خپلې ټولنې د اقتصادي چارو بهبود ته ځانګړی اقتصادي سیستم وړاندې کړ. اریایانو خپل څاروي په طبیعي ورشوګانو کې څرول. د دې څړځایونو نامتناسب ویش له کمزورو او زورورو څخه مخلوط فیوډالي ډوله ټولنې د یوې سوکالې او شتمنې اقتصادي ټولنې د رامنځته کېدا مخه نیولې وه. زردشت د قبیلو ترمنځ څړځایونه وویشل. د څړځایونو تجزیه او عادلانه ویش ټولنیزه برابري او فردي مالکیت ته تقویه او ثبات وروبخښل. په کرنیزه عرصه کې زردشت د غوایي پالنې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه وکړه. غواګانو چې د توکو د انتقال، غذایي موادو د تولید، قلبې او د غلجاتو د میده کېدو د مهمو عناصرو رول لوباوه مهم وبلل سوه. زردشت خپلو پیروانو ته وویل د غوایي تر قربانۍ دا ښه ده چې له انرژۍ څخه په کرنه، حمل و نقل او نورو چارو کې استفاده وسي. د زردشت همدا هلې ځلې وي چې د ده په وخت کې اریایانو له سخت کوچاني ژوند څخه ښاري او کلیوالي ژوند ته مخه کړه او کرهنه غوره کسب وګڼه چې په اړه یې ښاغلی لیوال داسې وایي: په دې دین کې کار او کرکیله پکې عبادت دی، رمې او ګلې پکې د خدای نعمتونه ګڼل کېږي او کرل شوې شنه ځمکه پکې د اهورامزدا تر ټولو خوښه د دغې ځمکې ټوټه ګڼل کېږي. په همدې بنسټ زردشتي دین د کرنې هڅونه د خپلو احکامو په سر کې راوستلې ده. زردشت ځوانان پرله پسې وهڅول چې په کرهنه کې فعاله ونډه واخلي. نوموړي د ټولنې اشراف او شتمن خلک له کمزورو سره همکاري او خواخوږۍ ته وهڅول. له یو بل سره اقتصادي همکاریو د اریایي ټولنې طبقاتي دیوالونه له منځه یوړل. دې ډول همکاریو د ټولنې په یو موټی کولو کې رغنده رول ولوباوه. ویلی سو چې د زردشت اقتصادي اصلاحاتو د اریایي ټولنې په ثبات او سوکالۍ کې ګټور وه. ځوانانو ته د سالم مصروفیت توصیه کوله. د نوموړي اقتصادي ریفورم د فقر د مخنیوي یوه مهمه هڅه وه چې د نننۍ پرمختللې نړۍ یوه پیچلې موضوع ده.
د اریایانو د ټولنیز ژوند په ښه کولو کې د زردشت ونډه ډیره مهمه بلل شوې، که څه هم زردشت د ژوند یوه برخه په منځوي ډول په عمیق فکر کې تیره کړې ده، خو خپل پیروان یې له ګوښه کېدات څخه منع کول، هغوی یې کرهنې او فعالیت ته هڅول ترڅو کار وکړي، شاړې ځمکې آبادې کړي، رمې وساتي او خپل ځان، خپله کورنۍ او خپله ټولنه له بېوزلۍ، لټۍ، فقر او غربت څخه وساتي، چې په اړه ښاغلی لیوال داسې وایي: زردشتي دین آریایان هڅوي چې ځمکې آبادې کړي او له کوچني سرګردانه ژوند څخه ځایي د کلي او ښار ژوند ته مخه کړي. هغه مهال آریایي ساکانو او نورو آریایي قبیلو کوچني ژوند لاره، دوی بېوزلي وو او زردشتي دین دوی هڅول چې کرکیلې ته مخه کړي او خپلو رمو او ګلو ته څړځایونه د غرو په لمنو او شنو دښتو کې ومومي. کرنه سپېڅلې پیښه یا پیشه یا کاروبار ګڼل کېده. په زردشتي دین کې د نسل پالل او واده کول مهم بلل کېدل. د نارینه‌و ترڅنګ یې ښځو ته هم ځانګړی درنښت درلود او د کورنۍ ترڅنګ یې په ټولنیزو، اقتصادي او مذهبي چارو کې هم ښځو ته ځانګړی رول ورکړی و، چې په اړه یې ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال وایي: او جالبه دا وه چې د ښځو ډېر قدر کېده. هغه اقتصادي فعالیتونه چې ښځو کول هغه هم په عبادت کې شمارل کېدل. ښځې له نارینه‌و کمې نه ګڼل کېدې. ویل کېږي چې د زرتښت یا د زردښت یا د زردشت لور پورچیس د زردشتي دین د مهمو شخصیتونو څخه. په زردشتي دین کې په رښتیا ویلو باندې ډېر ټینګار شوی دی ترڅو په ټولنه کې د باور فضا ډاډمنه شي. زردشت د ټولنې اصلاح کول په واکمنو او مذهبي افرادو پسې نه دي منحصر کړي. د ټولو پیروانو ته په ځانګړي ډول ځوان کهول ته هدایت وکړ چې په ټول زور سره د هغې چارې مخه ونیسي کومه چې ناوړه او بده ده. زردشت خپل پیروان له سوما یعنی لرغوني آریایي شرابو د چښلو څخه منع کړي دي. نشه چې د معاصرې نړۍ مضره او جفاکاره دښمنه ده، نوموړي څه کم 3000 کاله وړاندې د یوې سالمې ټولنې دښمنه بللې وه. په زردشتي آیین کې د ټولنې نظم او ډیسپلین یوه بنسټیزه موضوع ګڼل کیږي. د آریایي ټولنې د سیاسي بصیرت په ښه کولو کې د زردشتي دین ونډه ډېره ارزښتناکه بلل شوې ده. زردشت د مذهبي او اقتصادي سیاست په موټ د آریایي ټولنې خلک د یوه واحد ملت په حیث سازماندهي کړل. خلک د دین او قانون تابع سول. آریایان چې په یکتاپرستۍ باندې ګروهېدلي وه، د عقیدوي تنوع دښمنۍ لږ شوې چې د ټولنې سیاسي ثبات یې لا پیاوړی کړ. زردشت داسې یوه ټولنه غوښته او یا د داسې یوې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره کار کاوه چې د یوه واکمن امر ته ژمنه وي. زردشت د جزا او سزا قانون له خلکو څخه واخیستی او د ټولنې واکمن ته یې ورکړ. دې چارې د سارایي او فردي محکمو مخه ونیوله. همدا د زردشت هلې ځلې وې چې اوستایي مدنیت په اریانا کې خورا په چټکۍ سره خپور سو. په دې مدنیت کې کرهنې، اوبو، په ځانګړي ډول بیا د هلمند سیند ته ځانګړي درنښت موجود و، چې په اړه یې ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال وایي: اوستایي مدنیت د زردشت د دین په رڼا کې خپور شو. له طبیعت سره ژوندۍ او فعالې اړیکې، د کرکیلې پرمختګ، د اوبو درناوی، د اوبو رسولو د کانالونو جوړول، په تیره بیا د هلمند سیند سپېڅلتیا، د طبیعي کال لمانځل لکه نوروز او د صدۍ جشن او داسې نور په هغه وخت کې د یوې روښانه دورې ښکارندوی وو. او په همدې سبب داسې ګڼل کېږي چې اوستایي زردښتي تمدن طبیعت ته تر ټولو نږدې دیني باور و.
زرداشت د لرغوني افغانستان له نامدارو او مشهورو اشخاصو څخه یو دی. نوموړي په خپل وخت له تورې او ځواک پرته د یوې واحدې ټولنې د رامنځته کېدا او سولې ثبات ته دومره ډیر کار کړی دی چې د هغه وخت واکمنو ورته نه دی کړی. زرداشت اریایي ټولنه له وینې تویېدا او جګړو پرته سره راغونډه او منسجمه کړه. زرداشت د یو لوی مفکر په حیث د ټولنې په ټولو اساسي برخو ژور سوچ او غور کړی وو. د دې سوچ او فکر په بنا یې له ټولنیزې برخې نیولې تر فرهنګي برخې د ټولنې ټولو برخو ته یو معقول او منصفانه پلان جوړ کړی وو. د فکر د ستونزو په حل کې تر ډیره بریالی او نومیالی وو، خو په پای کې زرداشت د 70 کالو په عمر له میلاد څخه 1583 کال وړاندې له تورانیانو سره په یوه جګړه کې په بلخ کې ووژل شو. د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو، زموږ نننۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د راتلونکي خپرونې پورې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړئ. د خدای په امان ښه او خوشحاله ژوند ولرئ.